شپه ډېره خاموشه وه، کومره تیاره پرته وه، او زه یوازې د بستره پر غاړه ناست توم. موبایل مې په لاس کې و، او زاړه تصویره مې یو په یو کتل. تصویر یو پخوانی نړۍ وه، یو وخت، یو احساس او یو داسې ژوند چې اوس یوازې د یادونو برخه پاتې وه. مسکا به په هر عکس کې وه، ستا سترګې، ستا هغه ساده خوشحالي چې یو وخت به زما د زړه سکونو ما ګوته ورو ورو په سکرین کش کړه. او بل تصویر راغی هغه وره چې موږ به بې له ویرې خندل، لکه دنیا هېڅکله به لیدونکې نه وي. خو وخت هر څه بدل کړی وو، اوس نه هغه ورځې پاتې وې، نه هغه مینه او نه هغه موږ چې یو وخت د تل په بار مو باور پرې درلود. مجبوره ساه واخیسته او سترګې مې لږ لمدې شوې، ځکه ځینې تصویرونه وي بلکې د انسان نیم ژوند وي. د موبایل رڼا په خاموشه کوټه خپره وه، او زه به هر تصویر سره نور هم پوهېدم چې کیسه ختمه شوې ده. ما وروستی عکس وکتل او زړه مې ور وویل هر څه ختم شوې، لکه زما دننه چې ورو ورو هېرې رڼا ختمېږي، او زه هماغسې ناست وم له زړو تصویرونو، خاموشو یادونو او هغه حقیقت سره چې ځینې کیسې بیا هیڅکله نه راژوندی کېږي.